یا په قرآن کریم کې بعضی آیاتونه بعضی سورتونه ټیم په لګ لګي ثواب ډیر ملوي. یو پای کې آیت الکرسی دا پیژنې کنه ټول ته یاد لري ان شاء الله تعالی. سستی نه ما تاسو صرف توجه موږ د ملګرو پیدا کو چې دی خپل دی دین ته د قرآن ته لږ توجه پیدا شي. دقیقه لپاره دی نور هر چاته معلوم دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائی صحیح حدیث کے راغلی امام نسائی وغیرہ نقل کړی دی من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة آیت الکرسی لم یمنعه من دخول الجنہ الا یموت. چاچی فرض مانځ پسې روستا آیت الکرسی ولوستلا فرض مونږ یو کو پنځه وخت فرض مونږ دی کنه فرض مانځ پسې روستا چا آیت الکرسی ولوستلا دے د جنت ته نه منع کوي مگر د مرګ منع کړی دی چې مرګ نه دی راغلی مخې ته یعنی که په دې ټیم کې دی مړ شي دی به جنت ته ځي. ټیم پې څومره لګي؟ نیم منټ پې هم نه لګي. 20 سیکنډ یا 30 سیکنډ به پې ولګي د فرض مانځه نه وروسته آیت الکرسي وایي به څوک. نن خو ما تاسو ته مخکې ویلي قرآن بنې خو ډېرې شوي دي که نه ادابات شیاطین دی په شکل د انسان کې شیطان برازي تعالی لکه دا به ان شاء الله آینده کې نور کم چې موږ فضایل ذکر کوای کې به زه تاسو ته بیان کوم ان شاء الله. دا په شکل د انسان کې شیطان راځي انسی شیطان هم راځي بدله ته به سلام وګرځې اسکار به شروع کی دې براشي ته پوسونه به شروع کی څنګه چلے بازار ته وزي کنه وزي خپلانه راغله کنه راغله میسج به ته کړو جواب دې کړه دې سری بودا پلان دې ټول اسکار وری څه بسیر باندې لاو کی دا بل ټیم کې نه کېده دا غاټ ورس نه و چې ته به کې بل ټیم کې راغله تا ته پوس کړي دا شیطان نه شیطان را پاسې شلال شور شي چې دې ذکر نه وباسي دا ایت الکرسی تی پاتی کا دا سبحان الله تی پاتی کا الحمدللہ تی پاتی کا الله اکبر تی پاتی کا دقیقه پار برازي ته وو ته سویل نشي کچا ته سوي یې چې دا متکبر دی دا چا څه خبرې نه کوي متکبر تی چې تا د الله د ذکر دې محرومه کو نو څومره آسان ذکر آیت الکرسی منګه مازه روستا یا خدا موبایل چې یو غټه فتنه ده که الله پې د اسمان یو تندر راواړتی په دې باندې چې دا ټول خلک یې په دې فتنه کې مبتلا کلی دی هلته به جب صاحب وخارښتېږي یا به چېرته رنګ راغلی او څنګه چې سلام وګرځي فوراً به پاسي هلکه دنیا نه ورانېږي لږ کښېنه دا ذکر پوره که وروسته به وګورې دا خو چېرته یو وزګار خیل به وي چېرته یو بېلمازه غوندې به وي الا ماشاء الله هغه به تا ته د مانځه په دې ټینګ کې ټلیفون کړی دا خو څه روغ سړي تا ته نه دی کړی دې ته په خپله مونځ کولی تا ته ټلیفون کوو یا به تا غلطي کړي ناوخته به مونځ کې او که په ټیم مونځ کې نو د هغه مجال نه شي چې تا ته کال وکړي خو په خپله بېلمازه دی ځکه تا ته کال کوي نو خو لږ وروسته وګوره که نه نو آیت الکرسي لږ ټیم په هغې باندې لګي او دی به یې صفاسېږي هلته ثواب څومره شو څومره آسان جنت پر ته میلاویږي په یو آیت الکرسی جنت صرف دومره دا چې په دغه ټیم کې قرتې ته ژوندی جنت ته ځکه نشي تللی که مړ شوې به جنت ته به ځې